السلام علیکم دوستان، د مستر افغان چینل ته ښه راغلاست. د نن ورځو درس دی kinds of sentences، د جملې ډولونه یا قسمونه. assertive sentences، اعلامیه یا اعلانیه جملې. exclamatory sentences، استعجابیه جملې. interrogative sentences، سوالیه جملې. imperative sentences، لازمی جملې. دوستانو له موږ سره دی په kinds of sentence کې اول وار assertive sentence یا declarative sentence. په پښتو کې موږ ورته وایو اعلامیه یا اعلانیه جمله. دوستانو دا څه شی ده او موږ یې څنګه پیژنو؟ د دې به موږ اوله تعریف یا definition کوو، بیا به موږ هغه پیژنو. definition یعنی تعریف. دوستانو د دې definition ده these sentences expresses statement or assertions. دا جمله بیان یا ادعا څرګندوي. express یعنی څرګندوي، statement بیان or یا assertions ادعا څرګندوي. څنګه دوستانو؟ example مثال he is my brother، هغه زما ورور دی. دا یو بیان ده دوستانو، هغه زما ورور دی. او یو ټکی به یو خبره په دماغ کې دوستانو د سره یاد وساتئ، هغه دا د جملې په پای کې به فل سټاپ وي. فل سټاپ دوستانو له موږ تاسو سره دغه توری ده فل سټاپ. he is my brother، هغه زما ورور دی. زه ادعا لرم، زه بیان کوم چې دا زما ورور دی. she eats an apple، هغه یوه مڼه خوري. دا هم یو بیان ده دوستانو. د چا په باره کې مونږ وایو چې هغه یوه مڼه خوري. I am very happy today، زه نن ورځ ډیر خوشحال یم. دا هم دوستانو assertive sentence ده. Ali bought a new car، علي یو نوی موټر واخیست. دوستانو دا د نن ورځو درس. الله دې وکړي ستاسو د خوښ وړ وګرځېدلی وي. چینل د سره لایک، سبسکرایب او شیر کړئ. دا دوستانو assertive sentence انشاءالله او نور پر روانو ویډیوګانو کې مونږ تاسو وایو.